ذات امام بخاری امام تاج الدین السبکی طبقات الشافعیه الکبرى په دا کې دا خبره بیان کړې ده چې امام بخاری رحمت الله علیه د امام شافعی رحمت الله علیه مقلد د امام شافعی رحمت الله علیه د شاګردونو نه علم حاصل کړو او دوه حواله امام ابن قاضی د پیرانوم د ابو بکر بن احمد بن محمد بن عمرو بن قاضی شعبہ الاسدی الدمشقی ده په خپل کتابه کې طبقات شافعیه لابن قاضی جلد نمبر 1 صفحه نمبر 84 او 83 په دا کې دا خبره بیان کړې ده چې امام بخاری رحمت الله علیه د امام شافعی رحمت الله علیه د شاګردونو نه علم حاصل کړی او دا سه دوا امامونه داس بیان کړی دي چې دا د امام شافعی رحمت الله علیه شاګردون دي خو امام بخاری رحمت الله علیه دغه دوینه د امام شافعی رحمت الله علیه ډیر زیات احادیث ډیر زیات خبره نقل کړي دي تفصیلی خبره څه ده چې اخذ عن اصحاب الشافعي الحميدي الزعفراني الكرابيسي وابي ثور یا چې علم حاصل کړی د امام بخاری رحمت الله علیه د امام شافعی رحمت الله علیه دغه څلور شاګردونه وروا عن الكرابيسي وابي ثور دا ابي ثور او کرابيسي دغه د امام شافعی رحمت الله علیه مسائل ډیر زیات امام بخاری ته بیان کړي امام بخاری دغه دوه د امام شافعی رحمت الله علیه ډیر زیات مسائل ډیر زیات خبره نقل کړي دي ولهذا ذكره العبادي وغيره في طبقات الشافعيه او دغه رنګ امام عبادي او نور ډیر امامون چې کوم دغه امام بخاری رحمت الله علیه د امام شافعی رحمت الله علیه د مقلدین نشمر کړي او درما حواله د امام شاه ولی الله محدث دهلوی دی احمد بن عبد الرحیم بن وجیه الدین محدث دهلوی دا خبره ثابت کړی دو چې امام بخاری رحمت الله علیه د امام شافعی رحمت الله علیه مقلد او حواله د امام تاج الدین السبکی ولا ور کړی دي چې یغه په خپل کتابه کې دا خبره بیان کړی فانه معدود في طبقات الشافعيه وممن ذكره في طبقات الشافعيه الشيخ تاج الدین السبکی او داسې د غیر مقلدین خپل یو نامور او مشهور عالم نواب صدیق حسن خان دغه دوا ځبنه دا خبره لیکلې ده چې امام بخاری رحمت الله علیه د امام شافعی رحمت الله علیه مقلد دی او دا حواله هم ورکړي چې امام تاج الدین السبکی دغه خبره بیان کړي د امامونه د مسلمانو امام او داسې د یغه چې کیم د رهبر و قال الشيخ تاج الدين السبكي في طبقاته كان البخاري امام المسلمين امام بخاری رحمت الله علیه د مسلمون امام دی دا څه خبره بیانوي دغه نواب صدیق حسن خان خود هغه په خپل غیر مقلد دی دا خبره بیانوي وقدوه المؤمنين او د مؤمنین رهبر دی او داسې وشيخ الموحدين او د موحدین شیخ دی والمعول عليه في احاديث السيد المرسلين او د نبی علیه الصلاه والسلام د احادیث په سلسله کې په دا باندې د اتفاق کړی دغه وجنه وقد ذكره ابو عاصم في طبقات اصحابنا الشافعيه دغه وجنه امام ابو عاصم دغه امام بخاری رحمت الله علیه د میش د شوافین شمر کړی وو دا یو حواله ده الحته فی ذکر صحیح 6 صفحه نمبر 242 په دا کې د تفصیل بیان کا چې امام بخاری رحمت الله علیه د امام شافعی رحمت الله علیه مقلد او دوه حواله د دادو دا خبره بیانوي چې زه غواړم چې داسې یو کتاب جوړ کړي چې هغه دوه سره طرفینه ته شامل وي چې هغه حنفي مسلک وي او شوافی مسلک وي بیا پاکه دا خبره بیان کړي ده چې زنه خود امام شافعی رحمت الله علیه شاګردون دي براه راست او ځنه په هغه نه ورسته دي امام بخاری امام شافعی رحمت الله علیه شاګردون دي پاکه د دوه نامینه لیکلي امام رازی او امام بخاری فلنذكر بعد ذلك نبذ من الائمه الشافعيه یا چې مشته په چار د چې میجا د څو داسې امامونه د شوافع المسلک د امامونه تذکره وکي ليكون الكتاب كامل الطرفين چې کتاب دوه سره طرفینه ته شامل شي یعنی حنفیه او شوافی وهؤلاء الصنفان او دغه امامون په دوه قسمه باندې دي احدهما من تشرف بصحبه الامام الشافعي یو خو امامون هغه دي چې ایغ برای راست امام بخاری رحمت الله امام شافعی رحمت الله علیه د شاګردی حاصله کړي
او دوم نمبر من تلاهم من الائمه او دوم نمبر باندې هغه دي چې هغه ورستر غلي او دغه نه د دوه من لیکل دي فمنهم محمد بن ادریس ابو حاتم الرازي ومحمد بن اسماعیل البخاري ابجد العلوم جلد نمبر 3 صفحه نمبر 126. نو نواب صدیق حسن خان غیر مقلد یغه په خپل کتابه کې دا خبره بالکل واضحه کړې ده چې امام بخاری رحمت الله علیه دا د امام شافعی رحمت الله علیه مقلد او دا سه غیر مقلد یو بل کتاب دی اشاعت السنه جلد نمبر 1 صفحه نمبر 74 مولوی محمد حسین بټالوی دا خبره ثابته کړې ده چې امام بخاری رحمت الله علیه دا د امام شافعی رحمت الله علیه مقلد دی. نو دغه تصریحات نه د معلومه شوله چې کیما د میجو د علماء کرام د بزرګون اقوال امام تاج الدین السبکی امام ابن قاضی امام شاه ولی الله محدث دیلوی او داسې د غیر مقلدین د خپل کور نه حواله دي نواب صدیق حسن خان مولوی حسین بټالوی دغه داسې په لاس 15 نه زیات حواله موجود دي چې دغه دا خبره ثابته کړې دي چې امام بخاری رحمت الله علیه دا د امام شافعی رحمت الله علیه مقلد او بیا دا خبره بیانوي چې تاسو تقلید نه ځون سوتای تقلید ما کوي دا خو شرک دی د تقلید او معنا دو پټه پړای چې هغه د زناور غوړه ته چوي دا څه دی د تقلید نفرت کو او یا چې الله تعالی میشتو د خبره بیانوي چې الله د میشتو تقلید نه وسوتي خو کسه دا خبره په ځین کې شنه و چې د تقلید دوی معنی دي چې کله د تقلید معنا د میش غوندې د مقلدینو د پوروي بیا دغه معنا میش د هار ولکی او دا چې کله د تقلید معنا د توسه غوندې د زناور د به حصہ خلق غوندې پوروي بیا میش د تقلید معنا د پړی ولکی نو د میش د پوره د تقلید معنا د هار ولادو او د توسه د پوره د پړی ولادو استخپل ثابتوي چې زونه پر تاسو کیمه معنا کوي هر خوشوي او کزون ته پړای خوشوي نو امام بخاری رحمت الله علیه دغه د امام شافعی رحمت الله علیه مقلد شمیر کړی مخکې وی دوه حواله داسې دي چې پاک د خبره بیانوي چې تقلید شرک دی رئیس ندوی غیر مقلد د خپل کتاب د کې سلفی تحقیق کی جایزه صفحه نمبر 821 کې د لیکل دي چې تقلید شرک دی ابو الحسن سیالکوټی دغه دوه کتابونه دي الکلام المتین الظفر المبین صفحه نمبر 61 او صفحه نمبر 38 په دا کې د خبره لیکلې ده چې تقلید شرک دی دغه نه د معلومه شوه چې کیم سړی تقلید کو هغه مشرک دی نو گویا د امام بخاری رحمت الله علیه بونده د شرک د فتوی لګول د پورا د اول امام بخاری مقلد جوړ ک د امام شافعی رحمت الله علیه مقلد جوړ ک بیا په باندې فتوا ولګولا چې څوک مقلد وي هغه مشرک دی گویا چې د امام بخاری باندې دا فتوا ولګول چې امام بخاری مشرک دی او چې کیم سړی مشرک وي ا جنت تلای شي او چې کیم سړی د داسې خلک احادیث پیش کوي داسې خلک کې تو په سر فهرست کې په سر باندې ګرځوي آیا داسې خلک د یو خبره مانی هغه جنت تلای شي په دا خبره باندې زون خامخا پوي کوي چې مطلب دی وایي چې تقلید شرک دی او امام بخاری رحمت الله علیه هم مقلد وو نو گویا چې د امام بخاری باندې د شرک ولا فتوا ولګول مخکې کسي ګولینا دي درمه حواله مصنف عبد الله ناصر رحمانی د کتاب د تقلید کی مخالفت کیوں صفحہ نمبر 11 پدا کے لکھے جو فعل شرک ہو وہ کیسے روا ہو سکتا ہے چې کیم فعل شرک وي هغه کله جایز کېدل شي او دا سے ڈاکٹر بہاؤالدین تاریخ اہل حدیث صفحہ نمبر 199 پدا کے لکھے شوافع اہل حدیث نہیں شوافع چې کیم دا اهل حدیث نه دي نو گویا چې اول دی ویل چې امام بخاری رحمت الله علیه اهل حدیث دی بیا ویل چې دا امام شافعی رحمت الله علیه مقلد دی بیا په باندې د شرک فتوا ولګول او بیا یې چې شوافع د اهل حدیث نه دي نو څه مطلب چې امام بخاری رحمت الله علیه اول شافعی کارول ک چې امام شافعی رحمت الله علیه مقلد دی لکه څنګه چې امام شافعی دغه شوافع دی بیا چې شوافع د اهل حدیث نه دي نو گویا چې د امام شافعی د اهل حدیث نه امام بخاری رحمت الله علیه د اهل حدیث نه وایست بیا بیانوي جو اهل حدیث نہیں وہ جہنمی ہے سیاحت الجنان صفحہ نمبر 3-4 عبدالقادر حساروی دا غیر مقلد دغه لیکلی چې څوک اهل حدیث نه دی هغه جهنمی دی نو خلاصه دا شولا چې دی په امام بخاری باندې د جهنمی فتوا ولګول نعوذ بالله
چې کوم خلق د یو کس احادیث بیانوي پابند فخر کو چې دا د میش دی بیا پابند د شرک فتوا لګول پابند جهنمی فتوا لګول دا چې دا جهنمی دی دا مشرک دی نعوذ بالله په دانه ګټ یا خلق کیم کېدلی شي